بېغمه اوسه ډېر نامیان مایان به یې بس تاسې د خدای راولې د خدای مل شه په خیر راسي هلکه مشنګو دلته یم بلا دې ووخت دلته راسه ته داسې وکړه لاړ شه ژر مایان سره برابر کړه مایان و د کابل څخه مېلمانه را روان دي ښه سمه و چې ومنه شرمې ښه سم مایان راوړه داسې مایان به ورور هغه درته راوړم په رنګ که درته بیا نه وه نه دا دې مېلمانه په خیره ورسي ونیسه په بیداري کم د بهار رالی دل ګلان تر تازه یاله خیر بسم الله الرحمن الرحیم خدای دې راوله مایګیره وروره ته خو مایان نیسې زه د هغو کنداره په تاب پسې راغلی یم خدای دې راوله ما د مشر ورور د ورور هغه مېلمانه د کابل سره روان دي ښه نامیان مایان ول بس راته راوړه نو په دغه سهار وختي درته رالم چې نکې تازه مایان راکړې خو دغه دی بخت کار کوي بیخي دې بخت کار کوي ستا په نصیب څه وه 15 منه داسې دغه روده مې ولې ښه وطني مایان دي ښه تازه مایان دي مشکل خو به نه وي مشکل درلود بیرته راوړو ورور دې پیسې درکړو دا د خیر دا موږ خو من تقریبا په زر افغانۍ ورکوو ستا دپاره من په 900 بس صحیح دي ته د زه ما دا سره لږ نه کړه خلاص که بیخي نامیان دي واه څه تازه بیخي بس کور یې ودان خیر تازه دي صحیح دي کور دې ودان دغه دې وروره که دا پارسل کې وړای نه سم د روغه کنداره په دا پټو کې راواچوم دې خیر درکړي راپورټ یې که وروره دې ژوندی لره د خدای په امان یاله خیر بسم الله الرحمن الرحیم و باغ ته راسئ بس دغه دروازه ده راځئ دا م راوله سلام علیکم ورور هغه وعلیکم السلام لماز دا غوټه را سره ونیسه ځه مایان مې درته راوړل لیکې څه مایان راوړه تازه مایان ځه نامیان داسې نامیان مایان مې راوړل چې 2 ساعت ژوندي دي شوري ته خلاص که څنګه مایان دي مې کو بره بیا داسې نه چې سره خراب نشي بیا بوی ونه کړي ورور هغه هلکه هم اوس خرابېږي ښه وکړه مېلمانه را ورسېدل مېلمانه را روان دي اوس باغ ته راځي دا غوټه خلاصه کړمه دغه دې روانه ولوځي دا دي یاله خیر بسم الله الرحمن الرحیم دا څه دی